پروفیسر جمال شاه صاحب ته کدی خپل وینا د هلته په دغه ناسته کوي هم د ده خوښه ده او که دلته سټیج ته راځي هم د ده خوښه ده خو تالار دا وایي چې په ناسته خو موږ ولیدی موږ غواړو چې په ولاړ یې ووینو. ډېره مننه. دا ناستې دا معتبرې ناستې معتبر صدر خیر محمد عارف صاحب قهار زموږ ملګری عثمان ولاړ سو ټولو مشرانو نمزولو ورونو کشرانو خویندو سلام علیکم. زه د ځان دپاره دا د یو ډېر لوی بخت وجه ګڼمه چې پښتو اکیډمي باوجود د دې چې د پښتو اکیډمي سره څه اثرات نشته مالي دی ما ته دا ویاړ راکوي عزت یې راکوي راویې غوښتمو دا ډېر بیخي اهم ناستې دپاره د ټولو سبا اوله زه ټولو پښتنو وروڼو خویندو ته د پښتون کلتوري ورځې مبارکي ورکومه د ټولو دې مبارک سي. زه به خپله دا کوشش دا کوم چې خبرې اترې سره وکړو ولې زه یو پوهان نه یم لکه څنګه چې متعارفه کړی یم زه یو هنرمند یم یو آرټسټ یم کوشش دا کوم چې په ځانم ځان پوه کړم او په وطنم په ژوندم او څه چې مو د وسه کېږي هغه ورځ و شپه کومه او زه پروډکټ د یو داسې معاشرې یم د دغه ښار چې کوچنی یم ماشوم یم سکول ته چې به موږ ولاړو نو د موږ سره به دا نورو ژبو هلکان چې وو هغو ټوکې کول اول به یې راته وویل چې ته وایې فوټپات موږ به ویل فوټپات دوی به وخندل او بیا به یو بل سوال وکړي چې هغه زما نه هېرېږي دوی به ویل چې ته پښتون یې که مسلمان तुम पठानो के मुसलमान मुझ पे यो फ़ौरन रद्द अमल पथौर बमा ठूलू पश्तूनों दा औरतों से पश्तून पठान है उदी बोले कि अच्छा मुसलमान नहीं हो नो ददागा सवाल सरब मशकूर तो बिरतरालू और दमूनो फ्लारो दवरुनो मुशरानो सब मुश्तान कवले सीधा पश्ताना मुसलमानान नहीं दी دا ټوکې بظاهر داسې یو ډېرې خطرناکه ټوکې خو نه وې خو اوس چې زه فکر ورته کوم نو دا د یو باقاعده سیسټمیټک دغسې ورته ویل کېږي نیریټیو د دا ملک نیریټیو چې جوړېده په شروعات کې نو چونکې انګریز شو د هغه په دا ټوله سیمې کې په دا وطن کې د ټولو څه زیات بد د پښتنو کېده لہذا د انګریز هغه تعصب چې و هغه ټرانسلیټ سو قرار د دا وطن په خلکو کې سرایت وکړو او په خاصه په هغه خلکو کې چې دوی د انګریز مخبران وو نو دا د مخبرانو اولاده چې وو هغو بیا دا ټوکې ډېرې په ناز په خندا په مزې به یې کولې او پښتنو ماشومان په ذهنو کې به سوال واچو او یو رنګه د کمتري او احساس قصدن هر پښتون ماشوم کې اچوي نو دا ډول موږ لوی سوي او موږ په سکولو کې پښتو نه وه
چې موږ زده کړی وای او ښه سوچه زبردسته ښایسته پښتو مو ویلی وه لکه زموږ لیکوال ملګري چې دي وایي د دوی پښتو ډېره ښه ده. ما په پښتو کې غزلې خو ویلي دي خو چې داسې مخامخ کښېنو نو په تواتر به زه وایم 5 منټه کې بیا زما ښه پښتو چې ده هغه ختمه سي. لہذا زه بخښنه غواړم که چیرې زما پښتو ستاسې په زړه نسي پورې. د نن موضوع چې دی هغه ډېر یو اهم موضوع دی. کلتور څه دی؟ زما په نظر کې کلتور د ژوند د تېرولو په عمل کې چې انسان هر څه کوي، که هغه د فکر دی، که هغه د عمل دی، که هغه د بلیف دی، ایمان دی، که هغه د رسوم دی، که هغه د پخت دی، که هغه د دریش دی، افکار دی، سیاست دی، هر څه چې دی هغه د کلتور په دایره کې راځي. په دا دایره کې هنر او د هنر ټوله څانګې هم راځي، که هغه انځور سي، که هغه اتڼ سي، رقص سي، که هغه موسیقي سي، که هغه لیک سي، دا ټول څه دي د کلتور یوه برخه ده. او انسان چې دی هغه کلتور ته محتاجه دی چې دی به هر ځای چې یو انسانان اوسي هغو د اوسېدو په عمل کې چې لازماً دغه دی یو پروډکټ تخلیق هغه کلتور دی. او په کلتور کې بیا هنر چې دی د هغه اهمیت هم خپل په ځای ډېر زیات دی. د کوچنیوالي زه ظاهره د ډرایینګ مو کوو، اشکال به مو جوړول، صورتونه به مو جوړول او فکر به مو سوالونه مو د ځانه کول چې دا زه ولې کوم، دا څه شی دی. نو کرا چې پوه شولو نو دا احساس را په زړه کې را پیدا شو چې آرټ چې دی، هنر چې دی، هغه اساس چې دی هغه ډېره گہرایي لري، ډېر یو مطلب بنیادی طور هنر د انساني ژوند یو داسې اړخ دی یا یو داسې عمل دی یا یو داسې پروډکټ دی یا یو داسې صلاحیت دی د انسان چې هغه یو بنده، یو نفر چې دی هغه د ژوند سره په یو داسې تعلق کې وتړي چې هغه تعلق نه یوازې ډېر نزدېکت لري، په انګریزي کې ورته ویل کېږي انټیمیسي، بلکې دا تعلق چې دی یو اړخ ته تخلیقي وي او بل اړخ ته دغه وي تنقیدي. او دا یو داسې تعلق دی چې یو وره په دا تعلق کې سړی مشغول سي، شامل سي، نو امکانات د دا خبرې پیدا سي چې یو بنده چې دی هغه به په هر صورت وده کوي په دې چې د دا تعلق په وجه د ستا د شاوخوا، ستا د وطن، ستا د کور، ستا د کلي، ستا د ژوند، ستا د مین، ستا د تاریخ، ستا د مشرانو، ستا د وطن د ښایست، د هر څه په باره کې انټیمیټ نالج چې دی، پوهه هغه تا ته در رسیږي. او دا پوهه چې ده د دا تعلق د وجې چې کم تخلیقي او تنقیدي دی هغه یو داسې سطح ته انسان ورسوي چې انسان د دې قابل سي چې هغه خپل په سیمې د خپل د سیمې په تاریخ، په ژوند، په نیچر، په هر څه د هر څه په باره کې یو ډېر انټیمیټ
پوهه پیدا کی او بنده چې پوه سي باچا خان وایي پوهه رڼا ده او دا رښتیا دي بنده چې پوه سي نو پوه بنده داسې لکه رحمان بابا لکه بوله شاه لکه سچل سرمست لکه منډیلا لکه باچا خان لکه خان شهید او ډېر داسې تیر مشران لکه ډاکټر نجیب یا نور محمد ترکی او بېشماره داسې نور خلک چې ژوند ته اسانتیاوې ورسولي دي رحمان بابا وایي کر د ګلو کړه چې سیمه دې گلزار شي اغزي مه کره په پښو کې به دې خار شي دا اغزي رحمان بابا چې کوم دا خبره کړې ده ظاهره ده یو پوه سړی یو پوهه یې درلوده د فکر چې و ذهن چې و هغه رڼا درلوده لہذا د ژوند په اهمیت خبرو په دې چې رحمان بابا په ځان باندې دا محنت کړی دی هغه دا مراحله تیر سوي وو او هغه په دا خبره پوه شي ژوند چې دی یو نعمت دی فطرت یا خدای و انسان ته ورکړی دی او دا ژوند یو معنا سره تا ته درکول سوی دی یو جرمن سوشل فلسفر دی ایرک فروم هغه وایي چې انسان پیدایشي طور د یو داسې بلتانه سره پیدا کیږي چې د هغه بلتانه ختمول چې دی د انسان د ټولو څه لوی هدف دی او دا د پیدایش د مرګ پورې څه چې کوي د هغه دایره کار دغه وي چې یو رنګه دا خپل بلتون چې دی دا ختم کی او د ژوند سره د کل سره یو سی او دا عمل چې دی هغه هم د تحقیق دی د کوششونو دی د پوهې دی کوم وخت چې سړی پوه سي نو د هغه ذهن منور سي هغه دلیر سي بهادر سي هغه سخي سي بخیل نه وي هغه د ژوند احترام شروع کی هغه په ژوند کې د ډایورسټي احترام شروع کی که څوک د هغه څخه مختلف وي د هغه څخه نفرت نه کوي دا زړی ډېر پراخ سي ډېر لوی سي په هغه کې ډېر څه راټولېدلی سي نو چې د پوهې منزل ته دا منزل ته سړی ځان راورسوي نو د هغه کار دا وي چې هغه د ژوند سره دا انټیمیټ تعلق څه دی چې کوم تخلیق کی او تنقیدي دی دا په کار راولي او خپل هر عمل یو داسې عمل وګڼي او په هغه عمل وکړي چې هغه ژوند ته اسانتیاوې پیدا کړي هغه د ده شاوخوا ته ښایست پیدا کړي سکون پیدا کړي او انساني ژوند وده وکړي ترقي وکړي پرمختګ وکړي د دې برعکس کم سړی چې بخیل وي هغه بیرندکې هم وي او داسې بیرندکې خلک چې وي د هغو د ژوند سره تعلق ډېر غیر حساس تعلق وي خودغرضه وي په داسې بیرندکو خلکو کې ډېر دلته تیر سوي دي ضیاءالحق ډېر لوی مثال دی هغه ډېر یو بیرندکی سړی و په دې چې هغه ځان نه و پوه کړی په ژوند باندې که هغه ځان پوه کړی وای نو په افغانستان کې څه کم حال تیر سو په دا 40 کلو کې دا به نه وای دا پاکستان به داسې بد حال نه وای غرض دا چې دا پوه بنده دا اویر انسان دا پروډکټیو بینګ چې دی هغه د ځانه یو داسې انټیټي جوړه کړي یو داسې فرد جوړ کړي د معاشرې چې هغه پروډکټیو وي هغه معاشرې ته وده ورکوي هغه معاشرې نه د معاشرې سره دغه د خصمان په شانتي د معاشرې سره د تعلق نه وي چې هغه معاشره خالي خوري لکه وینا چې ده د معاشرې دپاره یو مثبت عنصر وي او په انګریزي کې ورته ویل کېږي چې ایجنټ اف چینج جوړ سي داسې یو پوه
چې ذهن رڼا لري، روښانه وي. سړی چې دی که هغه په سیاست کې وي، که هغه په پولیس کې وي، که په فوج کې وي، که دکاندار وي، که استاد وي، که مالی وي، که موڅي وي، که هر څه وي، هغه چې دی یو تخلیقي فرد وي. نو د ژوند سره د تخلیق او د هنر سره تعلق چې دی هغه دا تعلق دی. مقصد دا تعلق صرف دا نه دی چې د انځورګر سي بس په کینوس دی یو څه تصویرونه جوړوي. هر هغه سړی چې د ځان سره یو داسې تعلق پیدا کړی وي د ژوند سره چې هغه مثبت وي او دا غواړي چې د شاوخوا چې دا هغه منوره سي، بهتره سي، دغسې پرمختګ وکړي، هغه ته زه آرټسټ وایم، هنرمند ورته وایم. د هغه دپاره دا بالکل ضروري نه دی چې د هغه کوټ اینډ کوټ زما په رنګه یو پینټر وي یا سکلپټر وي یا سندرغاړی وي. هغه هر څه چې وي په هر فیلډ کې چې وي دی به یو فعاله انسان وي او دی به د ژوند احترام کوي او ژوند ته به همیش وده ورسوي. نو د هنر یا د فن یا د کلتور اهمیت چې دی د خلکو په ژوند کې دا دی. پکار دا دی چې د معاشرې هر وګړی چې دی هغه خپل ذهن منور کړي، د ځان سره داسې یو تعلق پیدا کړي چې هغه یو فعاله انسان ثابت شي او هغه د معاشرې په کاروبار کې یو داسې فرد ځان ثابت کړي چې هغه به هر کله د معاشرې ته وده ورسوي. معاشرې څه انسټیټیوشنز چې دي په دا ټولو انسټیټیوشنز کې به د برخه چې ده هغه به ډېره ژوره برخه وي، ډېره معتبره برخه وي او هغه به هیڅکله معاشرې ته زوال نه ورکوي. داسې خلک چې په معاشرې کې ډېر سي، یو ځای سي، دا پوهه ده او مجموعي پوهه چې ده هغه هره معاشره ډېره مخته رسولی سي. په دا افغانستان کې زموږ په سیمې کې چې د انتها پسندي راله، هغه ولې راله؟ د ټولو څه لوی هدف د دا ډیزاین د دا پلان چې و، که هغه په امریکا کې جوړ شوي وو، که په یورپ کې جوړ شوي وو، که په سعودي عرب کې جوړ شوي وو، که په جی ایچ کیو کې جوړ شوي وو، هدف چې و هغه د پښتنو د کلتور سره تړون چې دی هغه د دې دپاره یوه ډېره لویه خطره وه. دا خطر چې و دا د انګریز دپاره مو، انګریز دا کوششونه ډېر کړي وو په دې چې انګریز تقریبا ټوله نړۍ د ده د پښو لاندې وه او په هندوستان کې کومه سیمه چې ده نیولې وه په هغه کې شاوخوا اوبه وې او دا یو ډېر لوی بحري طاقت و، بحري قوت و. د هغه دپاره هلته دا مغلانو دا نور دغسې وو چې اخلاقي طور ډېر بلېدلي وو، ختم سوي وو. د هغو په هغو غلبه حاصلول چې وه ډېره اسانه وه. خو دی د دا خشکې سیمې د خشکې لارې کوم چې افغانستان و، د افغانستان څه د هندوستانه پورې چې کومه لاره وه، دا د ده یو نایټمیر و، دا د ده ویره وه او د ده ټوله کوشش دا و چې دی به دا لاره دغه کوي، یو رنګه بې ځان ته محفوظوي او د بې انتها انویسټمنټ په دې وکړي. په دا انویسټمنټ کې د ټولو څه لوی کار د دا وکړي چې د کوشش وکړي چې دا پښتانه خپل د کلتوره بې بهره کړي، لرې کړي، نفع کې پکښې پیدا کړي. ډیوایډ اینډ رول د دې یو ډېر لوی دغه او د دې سره د سیمې انالیسس ډیټا ډېره زبردسته موجوده وه. ولې د ساینسي اعتبار یو داسې مطلب یو قوم و انګریز چې هغه ډېر مخته و، د هندوستان د خلکو څخه ډېر مخته و. ساینسي تحقیقات دې کړي وو، لکه ما چې اول وویل چې بحري یو ډېر لوی قوت و. بیا د دې انډسټري چې وه هغه ډېره پرمختګ کړی وه
او د دې عزایم دا و چې دوی به په ټوله نړۍ باندې قبضه کوي او ویم کړه دغه شانتې په افغانستان هم وکړه خو دلته په پښتنو کې باوجود د دې چې پښتانه داسې شو په شو په ځان اخته و همیشه د هغه باوجود پښتنو رزسټنس ورکړی دی او پښتنو دوی ته ډېر تاوان رسولی دی لہذا په ضد کې دوی پښتانه اپروټ کړه د کلچرل روټس لرې کړه او دا بل یلغار چې رالی په دغه کې په 70s کې 15 کاله دا د افغان وار والا د دې مقصد دغه و د ټوله نړۍ څخه دوی د لوچګان راوغوښتل د مجاهدین په نامه دغه کښېنول په فاټاو دا کې په مختلفو علاقو کې او دا ناپوه ځوانان چې د اخلاصه مذهب ته ډېر نږدې وو دا د جهاد په نامه یو داسې جهاد چې د جهاد نیریټیو هم په امریکا کې جوړه سوې وه او د دې لټریچر چې و هغه هم په د زموږ په ژبه کې په امریکا کې چاپ سوي و دلته راغلي وو په دې دا خلک دا ځوانان دغه کړه انډاکټرینیټ کړه ذهنونه ور بدل کړه او افغانستان یې برباد کړي څنګه یې برباد کړي چې د ټولو څه اوله انډیجنس کلچرل نیریټیو چې ده دا قومي مکالمه چې ده هغه د دې هدف و هغه دغه کړه بې شماره سندرغاړي پوهان لیکوال دا او دا د مجاهدین په ذریعه یا دا نور خلک چې وو د پاکستان چې کوم خلک تله یا دغه د دوی په ذریعه د افغانستان ډېر زبردسته خلک مړ کړه بې شماره او ټارګېټ یې دغه و چې دا پوه خلک چې علم لري چې په کلتور ډېر یو زبردسته پوهه لري په هنر کې ډېر ختلي خلک وو دا ټول یې ون بای ون کرار ختمول او بیا مشران ختم کړه حجره کوم چې زموږ د پښتنو د کلتور یو خاص عنصر دی ډېر زبردست یو داسې سپیس یو داسې ځای دی و شهیدان یې کړه ظاهره ده بالکل حجره یې ور ختمه کړه مشران یې ور ختم کړه او انارکي یې پیدا کړه په دا وطن کې او دا انارکي په دې پیدا شوه چې دا خلکو خپل شناخت چې دی هغه بایلوي کومه پوهه چې د ځان وه پښتو کې موږ وایو تا پښتو نه در سره کړې یا زه به پښتو در سره کوم پښتو یو داسې ایکسپریشن دی چې هغه کوډ اف کانډکټ هم دی په نورو ژبو کې به داسې خبره نه وي نو د پښتونولۍ خلک لرې کړه سړی چې فکري اعتبار کلتوري اعتبار کمزوره سي په ځان پوه نه وي خپل په تاریخ نه وي خبر خپل په مفاداتو نه وي خبر نو هغه په ډېر اسانه ښکار سي دغه د یرغل ذهن ډېر په اسانه بدلیږي دا قسم خلک چې وو هغه ټوله دغه اوس هم بې شماره داسې خلک شته چې تر اوسه هغسې خبرې کوي نو زما په نظر کې دا ډېر ضروري دی چې په معاشرې کې او په خاص پښتني معاشرې کې د هنر د کلتور پوهه چې ده هغه وده وکړي هغه ته وده ورکول سي یو خدا چې ژبه په ژبې باندې یو باقاعده ژبې سره کوششونه وسي د ژبې سره چې کوم شیان تړلي دي که هغه د ماشومانو کیسې دي که هغه اړیکې دي که هغه کیسې دي که هغه متلونه دي او بیا دا زموږ په فولکلور کې چې کومې کیسې دي یا په فوک آرټ کې چې دا زموږ کلیوالې
مندې خوندې چې کوم کار د لاس کار کوي دا یو ډېر لوی دغه دی هنر دی ډېر لوی آرټ دی چې د پښتني کلتور یو اوتھنټیک ډایرکټ ایکسپریشن پکښې دی دا زموږ راځه فنکاران چې دي چې تعلیم یې په غرب کې حاصل کړی دی یا په انګریزي ادا کې او په ویسټرن هسټري باندې خبر دي دی باید چې رجوع وکړي دا شیانو ته دا ډېر ضروري دي دا زموږ نقلونه د کوچنیانو دغه کیسې چې دي دا ډېرې ضروري دي موږ خو شکر دی چې کوچنیو مشرانو به نقلونه راته کول یو نقل به په یوه هفته نه ختمېدی په هغې کې به ناریم وې نو هغه شی نه یېرېږي موږ خو زموږ ماشومان چې دي په دا شي خبر نه دي ګر سره زما خپله کوشش دا دی چې زه دا ټوله اصناف چې دي د راټول کړمه په خاصه د ماشومانو لپاره او دا ریکارډ کړمه دا کیسې چې دي دا کیسې چې دي دا اړیکې چې دي یا دا نغمې چې دي د کوچنیانو دا زه ریکارډ کړم او په دې باندې بیا انیمیشن تیار کړم د انیمیشن سره سره بیا یو ښایسته کتابونه چې د ماشومانو ډېر خوښ وي هغه تیار کوم او دا په ټولو پښتني سیمې کې وویشل سي اوس خو سوشل میډیا دغه د دور دی او ډېر دا شی ډېر اسانه دی چې یو واره دا شیان تیار سي نو هر کور ته دا شیان چې دي ځان رسولی سي او دا ډېر ضروري دی چې ماشوم چې دی هغه خپل په کلتور خبر وي خپل انډیجنس وکیبلري باندې خبر وي دی په دې خبر وي چې د سیمه چې ده په هغه کې کومې بوټي کومې بوټي شته نومونه یې څه دي مرغان څه دي ځناور څه دي او د سیمې په کومې علاقې کې آثار کم پراته دي دا سیمه څومره زړه ده د دې په ماضي کې د کومو خلکو څه کنټریبیوشنز کړي دي زموږ مشران څوک دي هغو څه کړي دي په دې ماشومان خو پرېږده ځوانان نه دي خبر او دا ډېر ضروري دی په دې چې کوم یرغل چې اوس را روان دی هغه د هغه 71 د یلغر نه ډېر خطرناکه دی د دې څخه ځان خلاصول چې دي اسانه نه دي د دې دپاره یووالی ډېر ضروري دی چې ټوله پښتانه یو بل ته نږدې وي د یو بل خواخوږي وي او په ځان خبر وي چې دوی څوک دي د دوی مسلې څه دي د دوی کمزوري څه ده تر ټولو اول خو باید چې ځان خپل په کمزوري خبر کړي او بیا هغه کمزوري ختمه کړي بیا خپل په امکاناتو ځان خبر کړي چې موږ څه امکانات لرو تر کومه حده تللی سو مستقبل مو څه کېدلی سي دا یو تصور د مستقبل څه دی هغه ډېر ضروري دی چې موږ خپل ځوانانو ته او ماشومانو ته ورکو ورورسو دا په موږ یو کور دی ډېر ضروري دی پښتون په هنري څانګو کې چې کوم ځای ډېر زیات کار شوی دی او ډېر خوندور کار شوی دی هغه موسیقي ده پښتون چې دی هغه د موسیقي بغیر نه سوی اوسېدلی دی به ضرور وساس ته غوږ ږدي او سندرې به اوري دا بېله خبره ده چې سندرغاړي چې دی هغه د دې دپاره ډمان وي ما چې کوم وخت دا شوق شروع کړئ نو زموږ یو ماما و هغه به ما ته ویل هلکه ډمه چیرې یې هسې مسخرې به یې راسره کولې خو حقیقت دا دی چې پښتانه خپل د هنرمندانو سره په خاصه بیا د موسیقي هنرمندان چې دي د دوی سره هغه مینه نه کوي کومه چې د دوی حق دی دا پکار ده چې پښتون خپله رویه بدله کړي په دې چې موسیقي یو ډېر لوی فن دی موسیقي په دغه کې ویل کېږي چې هایسټ فارم دی د هنر او هایسټ په دې دی چې موسیقي واحد یو داسې ایکسپریشن دی د هنر چې په هغه کې فارم او کانټینټ فارم چې دی شکل دی کانټینټ مضمون دا چې دی ډېر په اسانه یو ځای کولی سي سړی په موسیقي کې په نورو هنرونو کې دا کار ډېر مشکل وي که هغه شاعري ده که هغه بل لیک دی که هغه رقص دی که هغه پینټینګ دی د موسیقي په نسبت دا ټوله شیان چې دي
هغه نزدېکت د انسان خپل د ژوند سره نسوي پیدا کولی کوم چې موسیقي پیدا کولی شي ځکه موسیقي ډېر داسې خلک دي چې حرامه یې ګڼي حالانکه که موسیقي حرامه وایه زه اکثره د موسیقي په ډیفنس کې یو دلیل ورکوم په خاصه بیا د موږ مسلمانان چې یو او پښتون خو ډېر کلک مسلمان دی زه ودې ته دا وایم چې که چیرې موسیقي حرامه وای بلکې سوال پروفیسر خورشید د جماعت اسلامي او ډېر لوی رسېدلی پوسټ دغه دی پروفیسر دی د هغه سره زما بحث وسو هنرکده ته راغلی یو نمایش ته د نمایش بعد کښېنېستې د ما سره خپله شروع سو چې زموږ په باره کې دا تاثر غلط دی چې موږ د هنر او د آرټ خلاف یو ما ورته ویل پروفیسر صاحب مسلمان څنګه د آرټ او د فن خلافېدلی سي مسلمان خو اسلام چې دی هغه خو آرټ ته ډېر اهمیت ورکوي د ویل څنګه ما ویل ګوره تاسې د موسیقي په باره کې همداسې غلطې خبرې کوئ ویل نه موسیقي په باره کې زموږ دغه چې کوم تصور دی هغه صحیح دی ما ویل نه ما سوال ځینې وکړي ما ویلې رسول الله سلم ته چې د اذان ضرورت پیښ سو د چا انتخاب وکړي د ویل چې حضرت بلال ما ویلې ولې وکړي ویلې خوشلحان تھے ما ویل نہیں پروفیسر صاحب وہ خوشلحان نہیں تھے صرف حضرت بلال چې و په هغه زمانه کې په علاقې کې ممکنه ده چې د ټولو څه پوه سړی و په موسیقي او غږ یې هم ښه و نو انتخاب رسول د حضرت بلال وکړه چې دا اذان کمپوز کا حضرت بلال چې کوم اذان کمپوز کړی دی هغه یو ناړي عام سړی نه سوی کمپوزولی په هغه کې یوه پوهه ده په هغه کې پوهه ده د موسیقي ډېره زبردسته پوهه ده هغه په یو سکیل کې دی بلاول سکیل چې دی او هغه اذان چې کوم وخت تخلیق شوی دی تر اوسه په هغه شکل کې موجوده دی هره ورځ 5 واره په بېشماره ماجتونو کې دا اذان کیږي او په ترکي کې چیرې تاسې دا اذان واورئ نو روح به مو تازه سي چې دومره په سر کې وي لہذا ما ورته ویلي چې د موسیقي د اسلام سره هېڅ دشمني نشته البته دا دی چې اسلام واضح طور د علم د هنر د پوهې غلط استعمال څه دی هغه حرام ګڼلی دی غلط استعمال څه دی دا تعویضونه غلط استعمال دی یو علم چې د استحصال لپاره استعمال شي هغه غلط استعمال دی موسیقي که چیرې یو داسې موسیقي وي چې په معاشرې کې یو مسایل پیدا کولی شي هغه غلط دی دغسې انځور دی دا نور شیان دي فلمونه هر څه او ما ورته ویلي پروفیسر صاحب دا خبره روس هم کوي کمونیزم هم دا وایي کمونیزم هم مارکیټ ته شیطان وایي اسلام هم د مارکیټ په باره کې یو خاص دغه دی چې مارکیټ باید چې فیر وي کرپټ نه وي نو د راته ویل چې हाँ इस तरह से सोचा नहीं था ما ویل थैंक यू जी نو د هنر د مذهب سره هیڅ جنگ نشته په دې چې د هنر بنیادی مقصد دا دی چې هغه ژوند منوره کړي هغه ژوند ته یو داسې بدلون ورکړي چې هغه د تیر دغه زیات ښایسته وي یو داسې پوهه ورکړي یو انسان ته چې هغه د مځکې دپاره زحمت نه وي رحمت وي د رحمان بابا په قول ګل وي اغزی نه وي په دا 71 کې په دا وطن کې خالی اغزي وکرل سول او هغه اغزي بیا چې څه تاوان و دا سیمې ته رسولی دی پښتنو ته رسولی دی په خاصه د هغه هېڅ مثال نشته نو هنر چې دی آرټ چې دی هغه زما په نظر کې اهمیت دا دی ځکه زه د یو فوجي جنرال په ځای یو آرټسټ یم ټیکهدار نه یم
او یقین مې دا دی چې زه و ژوند ته نقصان نه ورسوم، و سیمې ته او خپل معاشرې ته نقصان نه ورسوم. کوشش مو دغه دی چې داسې کارونه سړی وکړي، داسې انګیجمنټ د خلکو سره پیدا کړي چې هغه شایست پیدا کړي، سولې ته، امن ته لاره ورکړي، او د انسان ژوند چې دی هغه د تعصباتو نه لرې کړي. او زه مطلب یم نیشنلست یم، خو داسې نیشنلست نه یم چې زما د پنجابي ژبې بد کېږي یا د بلوچي ژبې یا د سندي ژبې یا د نورو ژبو. زه په هرې ژبې مین یم، ولې هره ژبه چې دا هغه یو زبردست ایکسپریشن دی د سیمې د خلکو د ژوند. او په کار دا دی چې د ټولو په دا سیمې کې ډایورسټي بیخي ډېره ده، بې شماره ژبې دي، او د هرې ژبې سره یو زبردسته کلچرل نیریټیو تړلی ده چې په هغه سړی ځان پوه کړي نو ژوند په حقیقت کې منوره سي. په کار دا دی چې موږ په حیثیت د پښتنو ځانونه و پوهې ته راولو، ځانونو د ځانه ګلان جوړ کړو، اغزي د منځه وباسو او د خپله سیمې څه ده دا ښایسته کړو. زما دا خیال دی چې که چیرې سوال و جواب وي، خبرې وي، په هغې کې بیا ډېر داسې اړخونه مخته راتلی سي چې دا وخت کېدی سي ما نه وي بیان کړي. نو زه به تاسو ته خواست وکړم چې سوالونه وکړم.